باندې چې معمولی سخت راشي نو بیا استقامت نه بس بیا نظریم پریخي عقیدم پریدو ایمانم پریدو بیا هر سره نه لاړ شي ټینګ به ودرېږي ټینګ په یو ځای باندې مضبوط سر سقطي رحمت الله علیه د ونې د لاندې اوده یو ورځ ونې ورته آواز وکړ کن مثلي زما په شانتې شه زما په شانتې شه سر سقطي رحمت الله علیه ونې ته وایي کیف اکون مثلک زه به ستا په شانتې څنګه شم څه معنی چې زه ستا په شانتې شم ونه ورته وایي زما په شانتې شه سر سقطي رحمت الله علیه ورته وایي څنګه ستا په شانتې شم وی خلق ما ولی په کاڼو او ارمی بالاسمار او وی زی په میوه ولم خلق ما په کاڼي اولی نو زه وله میوه ورکم نو زما په شان شه خلق به دې په کاڼو ولي او ته میوې ورکم نو سر سقطي رحمت الله علیه خو ډېر هوښیار سړی و هغې ونې ته وایي چې په تا کې دومره ښه صفت دی چې خلق دې په کاڼو ولي نو ته میوې ورکوې نو ته بیا الله د اور خوراک ولې ګرځولې ته خو عمر له سوځي په اور کې نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې چې تا کې دومره ښه صفت دی عمر لتا خلق سیزي په اور کې اور در باندې ګرمۍ نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې نو دا ونه ورته وایي و یو دقه یو صفت را پکیم دی خو یو خامی را پکیم ده کنه د هغې د وجې نه الله د اور غذا ګرځولې وی څه خامي ده د پکې وی نقصان را پکې دا دی چې په ځای مستقله نه ودرېږم بس که هوا داسې راځي جو دی پله ځمه که هوا داسې راځي جو داسې ورسره ځمه وی مستقل مزاجي را پکې نشته دی بس هوا داسې جو ونه ورسره داسې روانه چې داسې ځي جو داسې ځي چې داسې جو داسې او غر چې دی دا په ځای ولاړي که هوا په هر طرف باندې ځي نو صفت د استقلال دا ډېر ښه صفت دی چې سړی په ځای باندې مستقل قایم او دایم پاتې شي دا د مضبوط ایمان نښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار تیر شو بلال رضی الله تعالی عنہ خپل مالک پہ ظلمونه کوي ظلمونه پہ شروع دي سخت تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اولید نو بلال رضی الله تعالی عنہ داغي تکلیف په حالت کې وای احد 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 یک یو دی یک یو دی یک یو دی د الله ذات استقامت دیت وی مالک ورله سزا ورکی وی اترک اسم احد پریدوا دا نوم د احد نوم پریدوا خلاص پشی د احد نوم پریدو بلال حبشی وی احد 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 امام الانبیاء پی تیر شو چه ویلی د نډیر خپش آواز ورته وکړو وی بلالا احد ینجیکا دغه احد بدر له یو ورځ نجات درکړي دا کم احد ته چې نارې وخې دا احد به د یو ورځ خلاصوي دقې احد ته نارې وخه دې ته مستقل مزاجي دې ته استقلال وی هغه وی اترک اسم احد او دی وی احد 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 یک یو یک یو یک یو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چراغ نو ډیر خپاو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ولی خپای وی بلال به ډیر تکلیف کې اولیدن بلال به تکلیف کې اولیدن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او داغه مالک ته وی دې پسو دی وی دې په دومره وی هو دې پیسې والا راځه بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وی تا خو زواغستما دغه خپل خدمت لدی اغسته مخو اوس پستا خدمت کوم نه او کنا خپل خدمت لدی نه ما اغسته نو چې د چا په وینا دی اغسته ما نور هغه ته پریدا د چا په وینا چې دی اغسته ما هغه ته پریدا چې د دواړو جهانو سردار دی پریمه ده چې دا باقی ژوند د امام الانبیاء سره تیر کما دا می ارمان دی بس چې د چا په وینا دی اغسته هغه ته پریدا چې دا باقی ژوند ټول د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړ اول بخلق وی د حبش غلام دی بیا به وی مؤذن د رسول الله دی اول بخلق وی د حبش غلام دی بیا به وی مؤذن د رسول الله دی دې ته استقامت وی څومره لوی لوی امتحانونه پیرال الخبر زیدلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د سبق وی صفه مدرسه و مسجد نبوی کی وی وږي شو مکنه لوګي دومره خراب کړم چې بیهوش شو پروت مدیس
چا بدی سیلا تراکړوي په پد د میرګو غوټه د میرګو غوټه نه و خلوګي بطحاله دې ته استقامت وای لوګه پیراغلی او تند پیراغلی دا خوټین قائم مستقیم په دین باندې ولاړ دې ته استقامت وای چې په عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې باغیان راوړېدل شهید کوي نو اولې تینا لاس کټ ډېر افسوس راغی ډېر ارمان راغی په لاس پسې نه مخپا شهادت به میلاویږي خو دا هغه لاس ته چې په دې باندې به ما وحی لیکله په دې ما وحی لیکلی په دې ما قرآن لیکلی دی په دې ما قرآن لیکلی لاس ته نه کټ کوي په ځای مستقیم ولاړ دی نخه گزاره او خو د شهادت جامع اوس خو په ځای باندې مستقیم قایم دې ته استقامت وایي دا د مضبوط ایمان نخه ده چې سړی په ځای باندې مضبوط ولاړ وي امتحانات راځي او داغي د هغې مقابله کوي او په ځای مستقیم ولاړ وي دا ډېر لوی صفت دی استقامت الله دې زمونږ د ټولو په دین باندې استقامت نصیب کړي په ایمان دې الله زمونږ استقامت نصیب والارض مددناها زمکه غوړولې د مونږه والقینا فیها رواسي اخودی دی مونږه فیها پاغي کې رواسي غټ غرونه وانبتنا فیها من کل شیء زرغون کړي دی مونږ پدې کې من کل شیء موزون د هر شیز نه په اندازه باندې مطلب دا چې د هر شیز د پاره الله تبارک وتعالى یو اندازه مقرر کړي هر شیز الله د ضرورت مطابق پیدا کړي دی او د زمکه خایسته پکیم کتلی د بازو بوټو ونی دنګ او د بازو چیت بعضی قیمتی و بعضی بے قیمتا بعضی شنو و بعضی سرو ہر چیز اللہ پا اندازی سر پیدا کر وجعلنا لکم فیہا معائش گرزولی دی منگستاسو دا پارا پا دیز مکہ کے معائش اسباب د ژوند د تیرولو ضروریات تی پاکے ومن لستم لہو برازقین او داس مخلوق چنئے تاسو اغیت رزق ورکون کے اللہ وی دسی مخلوق میں پاکے پیدا کرے دے چې تاسو هغې ته رزق ورکوونکي نه یې هغې له زه صرف رزق ورکوم